الله عليه وسلم پیغمبر صلی الله علیه وسلم دا خبره کړې ده. قال رجل، یو کس دا ویلی، والله لا یغفر الله لفلان، په الله مې دې قسمي چې الله به پلانې نه بخي. ګوره دې ظالم ته اوس الله باندې قیدونه لګوي او د الله نه مخکې کېږي. دا ډېره خطرناکه خبره ده. د بعضو عوامو په جواب باندې دا شتي الله به د پلانې ونه بخي او الله به ورسره د رحم معامله ونه کړي. قال الله، وی الله وی، من ذا الذي يتألى علي ألا أغفر لفلان، دا څوک دی چې په ما باندې قسمونه خوري چې زه به پلانې ونه بخم. دا څوک دی چې زما نه مخکې کېږي إني قد غفرت له وأحبطت عملك، دا کوم سړی چې دی یادوي چې زه به نه بخم هغه مې وبخو او ستا هغه اعمال مې ټول برباد کړو. ګوره د الله نه د مخکې کېدو دا نقصان بیا ادبي ده د الله. ته قسمونه خوري په الله باندې او په الله باندې یو کار لازمې او تا ته د الله د فیصلې پته نشته. رواه مسلم، دا حدیث امام مسلم رحمه الله راوړی. وفي حديث ابي هريره، او د ابو هريره په روایت کې ورسره دا دي ان القائل رجل عابد. سبحان الله، دی کوم سړي چې د قسم خوړی چې الله به ونه بخي دا وی عابد زاهد انسان سره د دې عبادته الله دغه عبادت ټول څه کړو، ټول برباد کړو. دی وی خبرې د لاس. قال ابو هريره وی تکلم بکلمه اوبقت دنیاه و آخرته، وی یوی خبرې ولا دنیا و آخرت دواړه تباه کړو. ډېر احتیاط کوئ، خصوصا هغه چې وی پلانې کافر دی او پلانې مرتد دی او دی منافق دی او دا خبیث دی او دا دی او دا دی او د خلکو مبارک دا خبرې کوي. دې کې دې سړي یو خبره وکړه حالانکه ښه عابد او زاهد انسان دی. صرف دومره وی دا پلانې الله یې نه بخي، الله هغه پلانې وبخو او دا سړی تباه و برباد کو. یعنی دنیا و آخرت د یوې خبرې د لاسه تباه شو. ډېر احتیاط کوئ په دې خبرو کې. تا ته څه پته ده دا مخامخ سړی کېدی شي الله یې اخره خاتمه په ایمان کې. او غرور او تکبر مه کوه ته چې الله به پلانې ونه بخي او پلانې باندې به الله رحم ونه کړي. دا نن چې ستا دا دینداري ده کېدی شي او الله دې به موږ ټولو پردې راواچوي او زموږ د ټولو د ایمانونو دې الله حفاظت وکړي. کېدی شي دا ایمان د سره سبا نه وي. ګورئ د دې تکبر کې به نه پرېوځي. حاصل د دې باب دا شو چې په داسې قسمه حالاتو کې به قسمونه په الله باندې نه خوري چې ته د الله نه مخکې کېږي.